نوروي ده خبرې نه مړه زمونږ گاونډي شمس الدین دی پیژندو یاره هغه په دې روژه کې غریبانان له دومره راشن ورکړو دومره راشن دا زړه مې سم خوشحاله کړی مړه سړیه دا ډومنم نو چې هغه د الله د رضا دپاره ورکړی په دې کې به لازمي د هغه خپل مطلبي نه مړه د هغه خو ماته پته ده نه یې فیسبوک له تصویر ورکړلی نه په فیسبوک راغلی نه میډیا ښووللی خو په پټه پردی ورکړلی یار نه منم وروره پوه شوې که هغه دا ټوله دنیا ورکړي که نه خو نه یې منم ولې تا هلې اورېدلی نه دي چې پیشو د خدای دپاره منګک نه وجني اوې راشن هغې ته وایي هغه منګ چې ورکړی یاد نه دي 15 کاله مخکې خبره کې هغه راشن هغه خو چې چا خوړلی هغه مړه دي او دا هغه ختمیږي لا نه 15 کاله وشو دی وایي یاره زمونږ راشن ورکړی 15 کاله مخکې نو روایت به د یو خبر دی پوه نه شوم که څوک ښه کار کوي هغې ته هم د بد وایي او بد کار خو څنګه بدي مړه ایوب خلاصه دې سړیا د ده نه خو یو سړی هم نه دی خلاص چې کومه ووایي هغې ویلي خو زه پرېږدی الله دې په خپل رحم وکړي ملګري تاسو په دې خبرو نه پوهېږئ تاسو واړه زما چې څومره تجربه ده که نه دومره ستاسو تجربه نشته اوې د دې ګاډي کې دا څوک راغی یاره نو روایده دا خو زما هغه ملګری دی که نه شبیرو ها دا هغه یو دی د اوسه پورې خو به د کباړ خرڅوو او د خرو لکۍ به یې ماتولې خو چې دا ګاډی ورسره د کومې غاړې رالی ولا لیونی شومه السلام علیکم نورالله وعلیکم سلام لکه شبیره راته راځه څه کې تاسو خیر دی الحمدلله ښه موږ که د ملګري ناستې ګپ ولګوو مازدیګری دی صحیح شو در کوزیږم نثار خانه ته دې کار وکړه ملګري ته را ګاډه سیټ ټکه او زه کوزیږم مازدیګری دی د روژې د دې ملګرو سره ګپ شپ ولګوو او ته بیا هم راځه راپسې صحیح ده ټیک ده مشر خوښه مې ده صحیح ده صحیح شو مشر ور زه لاړم څه ضروري کار مې پیښ شو او تاسو خپل ګپ شپ لګوئ کیدای شي بیا درپسې راشم صحیح ده صحیح شو زه نثار ته کور ته ځه زه به دې ملګرو سره یو ښه ساعت ګپ شپ ولګوم راځه شبیره راځه خیر خبره موږ تاسو ته نیول دي مړه ډېر خوند وکړو سړی خیر یاره ناست خیر دی شکر دی هلکه شبیره تا هغه نه د اوسه پورې به د کباړ خرڅوو خو دا دومره ښه ګاډی په کباړ کې د کومې غاړې د سر راغی یروره کباړ ما خرڅوو ګاډی ماله کباړ نه دی راکړی ګاډی ماله الله راکړی دی خو دا ته راته ووایه ته ولې سوځې په دې خبره یاره نورالله خبره رښتیا شوه چې اخري وخت شي که نه نو بره خلک به ښکته لاړ شي او ښکته خلک به بره لاړ شي نو لاړو که نه بس وشوه ای د جهان سپیرو ښکته او بره پکې نشته خو ته هم محنت کوه الله پاک به تعالی هم درکړي ته او محنتو سهار شي او ماښام شي دا ګټې دې وصولولې که څوک په دې ځي نو هم پسې د سپي په شان ختی او که په دې راځي نو هم پسې د سپي په شان ختی د الله بنده داسې مه کوه که نه دا کار ښه نه دی هلکه کباړي ټمپریچر دې راله په 500 اړولی په 500 ریډیټر مې اور اخلي خو دا صبر درته ځکه کومه چې روژه ده روژه ای د جهان سپیرو تا ته روژه څه وایي تا خو روژه په 1000 سپیډ کې خوړل ده او شبیره نه رښتیا دې ووې دې ته خو د هړه اوږدې روژې هم نه ټینګېږي یاره نورالله هغه باندې څه سوی غوندې کې بین لګي ملګري داسې نه چې دلته کې اور ولګي زه د نظم یاره ځان خپل جوړ کوئ زه درنه لاړم سوی بین دی سم یا پروردګاره نو حقه روژه ده او نور د نه هېڅ نه غواړم هېڅ ته نه غواړم خو صرف دا غواړم چې د دې سړي نه دا ګاډی والې د دې کباړي نه دا ګاډی والې چې دا ګاډی نور وایي د خدای ته وګوره یار نیمګړی سوال ولیکې هغه نه خدای ورکولی شي او تا له یې نشي درکولی داسې سوال کوه وایي خدایه دله دې ورکړلی ماله هم راکړې ماله دې ډوخر ګاډی رانه کړي ماله دې سیراب سیکل رانه کړي خو چې د ده نه والي ما دې پسې ړون کړي ړون مې دې پسې کړي خو چې د دې سړي نه والي روژه داسې روژه نه قبلېږي بیا دا ته څه کې مړه هلکه زه لاړم سپي ډېرې ګرمي کړې ده هسې مې چې وډزېږي او زه ټیک ته ایوبه زه تې هم ځمه یاره دا لږ چې دی یاره د حسد په دې اور کې به دی ځان بمبکوي نورالله زما ملګری ایوب خان دې نوم دی ایوب کومه ایوبو
هغه خو لږ ساعت مخکې ما ته دغه ځای کې میلاو شو او زه ترې داسې رالم خو یوه خبره ته کوم لالا زه د باندې خفه کېږم ووایه وکم درته ته نه ووایه ځه ته منې چې چاته خو به یې کښېنه دا بس صحیح ده ځه نه یم چاته ځه نه وې نه ستا دا ملګری د ایوب و ده ته به یې نه وې صحیح ده بلکل زه د باندې خفه کېږم ته منې بلکل ووایه ستا دې د خپلې مړې نیا په سر قسمې چاته به یې نه وې نه ویم که نه یاره ووایه ځه نه وې که نه که نه ویم ځه ستا د دې ایوب د مرګتیا څومره وخت شو شپږ اووه کاله وشو شپږ اووه کاله نه لالا ستا دې یقین وکړه مړی ستا د پیر بابا ووایي چاته به نه وې نه ویم که نه مسلمانه نه ویم نه ستا پنځه شپږ کاله کې دا ایوب خپل نه کړو که نه دا د خپلېدو نه دی وایه څنګه وجه څه ده داسې چل دی چې اوس په دې ساعت دی ما ولیدو ته منې مړه ستا پسې چې کومې خبرې وکړې وې دا سړی ما خپل نه کړو ما ته پته تا بېځان وخوره او ته منې بل څه کې یقین وکړه دومره کنځلې درته وکړو ته منې په خدای یقین وکړه ردې بدې مړه وې داسې خبرې دي چې زما په خوله یقین وکړه که راضي نه شم نه راځي زما په خوله نه ویم درته خو ښه به دا چې ځان دې ساته مړه زه پسې ځمه که نه نه مړه ما تا ته نوم نږدې به نه زما نوم او که زه لاړ شم مسله نشته تا نوم نالم که چې زما نوم ورته وانلې پوه شوې دا مې ته ځکه وي د ورورولۍ دپاره لکه په ته منې ما شپږ کاله ځان وخوړو او ما دا زما ورور دی زه څه خبر وم چې دا به له تورې مار خېږي او ما له به ټک راکوي بس زه دنه لاړم او لکه بس ځان دې ساته خو زما ورته ونه وې ستا دی مه زه پسې ځم ځه ښه چارې ایوبه ځکه بیزوله پاڼې ماتوم بیزوله ته راشه پاڼې ماڼې په خیر شه بیا به کې مړه هغه لالا نه دی ته منې قسم دی بس په دې ساعت را سره میلاو شو ستا ملګری چې دی په دې لار روان او دغه دی دا یو خبره ته کومه د ورورولۍ دپاره خو هغه ته به یې نه کې بلکل ته نه کوم نه به یې کې صحیح ده زه د باندې خفه کېږم ته منې په دې لار را سره اوس میلاو شو څه یې وې ستا باره کې وی دا د روپۍ سړی نه دی مړه په خدای یقین وکړه دغه شانتې یو ما ځان خو خورولی دی مړه مسلمان هغه وایي دی ما خوري او ته یې زه مړه بله داسې څه وې خو چې کوم ځای کښېني مسلمانه پرتوګ در چینار ته وخېږي دومره خبرې در سره کوي د شپږ اوو کالو مرګتیا خوږ وکړه کېږي مخامخ ته سره یو شان دی او په شیشه د خپې وایي زما ورور یې زما نوم ورته نالې داسې به زه وګورم زما ډېر خوږ دوست و مړه ما ته پته چې خوږ دی زه د باندې هم خفه کېږم پوه شوې خپې دې وایي او ځان ته ساته وې زما نوم ورته مال او نور چې څه ورسره کوي وګوره صحیح ده هلکه ایبه ما خو ته زما یار یې خو ته خو یارمار وختې یارماره ما مې ته زما یار یې خو ته هم ته نسوړې مار وختې زه د سره مرګی کېږم او اوس ته لاړ شه پټ په پټ یې چې څوک خبر نه شي صحیح ده ته ځه نه پرېږدم دا ډېر بې خونده سړی و ته ما خپل نه کړو وایي ده خبرې ته غوږ کېږده نه اورم ستا خبره پرېږده مړه نن یې په میدان کې زه د سره نن به د ښیم ته صبر وکړه که نه او نن به د ښیم مړه نو غلی شه زه د سره ملګری کېږم او اوس مې ولېږو بل څټۍ مې پسته کې وو پرېښوره اوبه صحیح ده اوس ته لاړ شه اوس راځه ښه چارې کاکا وعلیکم السلام په خیر تاسو راغلی څنګه لکه کاکا ښه یې خیر دی خبره به تاسو ښه یئ اوس ښه شوی او تورګله وروره اوس ښه شوی یم څه لکه ګزاره مې شو ده خو دا بوټي موټي د کړیو نه کړیو د شلتارانو ده میدا به لږ پاک کو وته او ټایم به پاس کو د بازبل کوتکه نرشچا بازبل سیبو مطلب می دا مې خکېده به دا شي مړه ته خو مخکې سم خریټې په دروازه د ننوتو نه وي او وې زه ښه شی یم بازبل صاحب ستا خو داسې باډي وه چې خلک به ته کړی ده او اوس خو د مټرو ډکې ډوډ شوی دی څنګونه یې پانګې پاتې دي لالا بازګل صاحب صحیح وایي د باندې چې دا کومې بیماري ده که نه دا خو ډېره خطرناکه بیماري ده اوې دا خو زموږ په ګاونډي باندې راغلې وه او د 3 ورځو نه یې نه واړولې دا خو لا دی ډېر ښه دی چې 3 میاشتو ته یې ورسوو پوه شوې اوې ته یقین وکړه دا ډېره ښه بیماري ده دا خو داسې خطرناکه بیماري ده لالا چې د میاشت نه سړی نالی دا خو د بازګل صاحب شکر وباسي چې 3 میاشتو ته یې ورسوو خو په اخره کې هلکانو لاس اوچت کوي چې لږه دوا ورته وکړو ځه بسم الله که لالا الله پاک دې
رحم وکړي په زمنه او الله دې اخیره خاتمه صحیح کړي. خیر خاتمه ګورو ته مې ولاړ السلام علیکم نور الله. وعلیکم سلام. خیر دی. څنګه دلته کې څه کې پرېږده خبرې ته مې غوږ شه. ما چې تا ته ویلو ملګری په تا بس خبرې کوي که نه ستا هغه خپل ملګری کومه شبیر دی؟ شبیر دغه ځای کې شاته واښه کوي په دې پټي کې. او زه خو وایم د شا نه پې لاړ شو یو غټ ګټ ول راواچو دې سر له پیسې یې ختمه کړه. څنګه دې خوښه ده؟ غټ ګټ ول راواچومه. چې راځه چې دواړه لاړ شو ته به یې راته ونیسې او ګټ په پیزه واړو. زه سر لازمي لاړ شم. او که نه ته به راسره ځې نیسه به یې راته. بس راځه دا کې د ګاډی لاک دی. ګاډی لاک دی ځکه دې پسې به راځو. راځه دغه لیک یاد دی صحیح ده او راځه. دا انجامو ستاره دا په کار ده که نه چې آینده لپاره یاد وي چې د شیطاني ونه کړي چې دوه ملګري په منځ کې وران نه کړي. ورانو ما یاره توبه مې ده توبه مې ده